غیره همدغه ځوان سي بیا سبب پلار سي بوډا سي زمن را ځوانان سي همدغه پلار دغه ځوان بیا همغه خرطوبي کوي کوم خرطوبي سي پلار ورسره کړی وه یعنی عبرت نه اخلو اوس ګوري دا ځوانان نه دي اوس ګوري موږ تاسو خو ټول دلته ځوانان سره ناست یو الحمدلله دا بوډاګان را پکې نسته که بیا دا بوډاګان را پکې وي د دې خواته د دیوال وي ګوري دا موږ دا ځوانان نه یو دا ځوانان اوس څه وایو وایي باید زه کوزده وکړم په خپله خوښه تعلیم یافته ښځه یو بیا زه ښځې ته دغسې حق ورکړم قدر ورکړم او عزت ورکړم او دغسې خپل آزاد ژوند و زندګي ورسره وکړم ښه خدای دې بیخو بنیاد وباسي سبا ته پلار سې ته له دې بچو سره ولې داسې ژوند نه کوې لکه دې تاسې په دې ځواني کې فکر وسوچ و ته ولې بیا د خپل فکر د بوډاوالي بیا په دې اولادونو باندې منې هغه د جاهلیت زمانه رواج ورسره پر مخ باندې وړې ولې د دین لارښوونې ته ولې بیا ځان نه تیاروي د قرآن لارښوونې ته ولې ځان نه تیاروي ولا خلاصه څه درته وایي وایي ولا په موږ کې رواج نه ده قاري صاحب دغه همغه د مکې د کوپارو خبره ده په خدای قسم وایي په موږ کې رواج نه ده څه شی په موږ کې رواج نه ده د دې پښتنو په منطقو کې نر به زه یو څوک وبولم چې دی دې په علني سره دا ووایي چې راسه خورې زه حق درکړم او یا دا خو پرېږده دا خو نسته را پکې دا خو نسته یوه زنانه د پښتنو په منطقه کې دی ووایي چې زه وروره حق درنه غواړم د پلار چې څو عمر مو یې ولي دا دلته سره ناست یاسته افغان صاحب تا ته وایم په خدای قسم 50 مرمۍ به دې ویستلي وي دغه مولانا صاحب تا ته وایم دا عبدالخالق صاحب تا ته وایم دغه عطاجان او ابو دجانه او ابو عبیده دا غټ یو من نومونه سیمو دي دی خور تا ته وایي چې وروره د ما حق راکړه د پلار په میراث چې څه ورسره کوي اوس خو لیک ښه سوي یاست له موږ سره الحمدلله لیک خو راسره ښه سوي یاسته خو په عمل کې بیا داسې ثابتومه په هر بې حیایو په درنالتي کې موږ ویډیوګانې جوړې کړې دي آیا تاسې تر اوسه یو پښتون لیدلی ده چې هغه دې ویلي چې الحمدلله دا مې د پلار میراث شو او دا مې د خور حق شو ورته ومې سپارل لیدلی مې ده بیا د بې د ډېره ماپي په کور کې چې لږ په زوره هوا غورځاره کې هم د په دې بعضې خلق په ځان ویډیو جوړه کړې وي بالکل دا مزایل چې د هوا مزایل سره خوشم کې دا د نن زماني خلق ویډیو ورباندې جوړوي چې موږ دغه سره حال را باندې تیر سول داسې قصه خو دا ویډیو ما په والله که تر اوسه په مخه باندې راغلی وي چې نن مې لور او خور ته په خپل حق میراث کې او یا مې د پلار په میراث کې حق ورکړل الحمدلله ای مسلمانانو خپل حقونه ورکړي لیدلی مو دي نه کاري صاحب بالکل به اورېدلې نه دي دا شیان عطا خان د زړه سره سوکا غږ راوکړه ورته قاري صاحب په دې کې خبرې مه کوه هغه له غږ راوکړه ورته په دې کې خبرې مه کوه خبر نه وي قاري صاحب ما ته راته وایي ورته قاري صاحب په دې باندې ډبره کېږده چې ډبره ورباندې عطا خان داسې ورته نه ورکوم اوس هم نه ورکوم الحمدلله موږ ته نه دي پاتې والله بالله ثم الله هغه مسلمانان دي شکر دی الله ادا کړي چې له پلار نه میراث ورته پاتې نه ده یما دي الله په ذات قسم وي دی الله په ذات مې دي قسم وي چې د موږ پښتانه به اکثریت د پلار د میراث په خاطر جهنم ته ځي قسم مې دی الله په ذات درته وکړل ای مسلمانانو اکثریت پښتانه به په ورځ د قیامت کې د ما دا خبره دروغجنه سوله د الله په مخ کې لعنت را باندې ووایسه او پر شکایت د الله په مخ کې را باندې وکړی که اکثریت پښتانه تاسې په جهنم کې له لمنځونو له روزو له اودسونو سره ونه لیدل او د دغه د پلار د میراث په خاطر باندې بیا په لعنت په ورځ د قیامت په ما باندې ووایاست یا الله په ذات مې د قسم له لمانځه سره به په جهنم کې ولاړي له روزې سره به په جهنم کې ولاړي له حج سره به په جهنم کې ولاړي ولې دوی دغه د پلار میراث چې ورته پاته چې دا د ځان دپاره حلال وبولي له خویندو له مورو له ښځو له بل نه یې راوګرځوي دا اوس ګوري دا بعضې ډېر نران وي وایي ولا موږ ته پلار په ژوند باندې میراث راجلا کړه نه وایي که نه وایي بالکل موږ ته وایي پلار په ژوند دا میراث را جدا کړل دغه ورونو ته چې دا میراث ور جدا کړي د تاسې د الله په ذات قسم وي د دغه پلار له دغه ورونو سره هغه خویندې په یاد وي چې واده کړي وي نه په یاد وي نه بالکل نه په یاد
الله اکبر. دغه پلار په خپلم د خدای په عذاب ځان اخته کړي او دغه ورونم د خدای په غلوی قهر او غضب باندې ځان اخته کړي. بیا موږ وای د موږ په منځ کې ورورګیلوي نشته، د موږ په منځ کې محبت نشته، د موږ په منځ کې دوستی نشته. ای د ټولو پښتنو په منځ کې زه دلته د الله په ذات قسم درته کوم، یو پښتون ماته را پیدا کړی سی هغه د قرآني او نبوي او اسلامي مینه له ورونو سره په خپل منځ کې ولري. یو کس را پیدا کړي دلته، دوم نه، دریم نه، پنځم نه، یو کس. د پښتني مینه او محبت نه درته ښیم، د خلقو له شرمه مینه او محبت نه درته ښیم. یو پښتون را پیدا کړي چې هغه د له ورور سره قرآني او نبوي مینه او محبت ولري او ورته دی وایي چې دا مې قرآني او نبوي هغه ورور ده چې له مور او پلار نه را سره پیدا سوی او د ما ورور ده. د ده درد د ما درد ده، د ده غم د ما غم ده، د ده حق د ما حق ده، د ما د جیب د ده د جیب والا دي او د ده جیب د ما د جیب والا دي. راته وښیاسته ټول پښتون قوم ته چې د 8 میلیونه د په خیبر پښتونخوا کې په افغانستان کې یو کس را پیدا کړي. یو نشته. یو شته مسلمانانو؟ نه کاری نشته بالکل نشته. موږ ورورګیلوي کړې ده، ورونه لرو، شراکت لرو. څه شی لرو؟ شراکت. په ژوند کې شراکت کوو. چې کله دغه خواږه ورونه وي، چې کله سره جدا سي، بیا وایي اوس ملکاسین الله سره وختل، وایي اوس ملکاسین الله سره وختل. خبر یاست که خبر نه یاست؟ در یاد یې کړم، در یاد به یې کړم. وایي اوس ملکاسین الله سره وختل، اوس دې په مړیم څه کومه، په مریض دې څه کومه، په ښادي دې څه. د خلقو له شرمه هلته سره ناست وي، د غم په ورځ باندې سترګې سره مخې مخ مو تور سه شریکانو، سترګې سره مخې نه او یا یې خور مړه سي یا یې لور مړه سي، بیا یې په ورځ باندې سترګې لندې کړي، مخ دې تور سه چې د خور قدر پیژني یا د لور قدر پیژني. ګوریا د تاسو د خوشحالي دپاره والله که دا خبرې غواړم چې رب له ځانه راضي کم او دغه حق درته در ورسومه. که یې منې یو وارې د کور بدان، که یې نه منې زر وارې د کور ودان. د مکر زړاګانې نه دي د موږ تاسو په منځ کې. بابا عبدالرحمن صاحب داسې ښه سړی و، مخ دې تور چې په ژوند کې دې قدر کول. بیا دا بل وایي چې و پلانی صاحب دغسې و پلانی صاحب. دا اسلام نه ده، د اسلام دین که دا موږ پیژنو زو هغه خپل خدای. بیا چې کله را مړ سي، 3 ورځې دا نسوارونه یې په دې فاتحو کې، دا چای وي، دا ګیلاسونه وي، اله چای راوړه، بستره راوړه، لولو لنګوټې مو په دې فاتحو کې تړلې، د خور او د ورور فاتحه مې ده، والله د لور فاتحه مې ده، د خور فاتحه مې ده. خدای دې له دا لوی پټکي سره د خدای په غضب اخته کړه او اخته یاست. که یې منئ که یې نه منئ، والله بالله چې 50,000 حجونه وکړې چې د خور حق دی په غاړه کې وو، له دې 50,000 حجونو سره به د جهنم دروازې ته ورځې ودرېږي، به ور ټک ټک کوې به او خزائن د جهنم هغه ملایکو ته به غږ ورکوې چې زه راغلی یم درته راخلاصوه په خیر، رب رالیږلی یم راخلاصوه. وقودها الناس والحجاره، چې بیا د هغه ور اځوغه ډبرې انسانان دي چې 50 کاله په اول صف کې ودرېږي او لویې خېټه دې نیولې وي لکه خامار، د لور او د خور په حق باندې د خېټه اچولې وي او د هغې حق له دغه 50 کلو لمنځونو له اول صف سره به که خدای کوي د جهنم دروازه دې تا په مخ داسې خلاصېږي. منې یې که یې نه منې؟ منې یې که یې نه منې؟ دا د موږ منبرونه نه دي، د موږ منبرونه تاسې غم مه کوئ، دا د موږ ملا صاحبان علماء کرام، دا صاحبان بم که خدای کوي د تاسو په خاطر باندې یوه غوټه الله په دې جهنم کې ورکوي، داسې به لمبه پرې راتاویږي. داسې والله بالله داسې ملګري لرم، دوستان مې دي، ملګري مې دي، وایي په والله که دا حق د خلقو ته بیانولی شوی بیا مو له ملایي نه پسې اخلي. بالکل. الله اکبر. بیا مو له ملایي نه پسې اخلي. دا یوه ګولو ډوډۍ دلته پیدا کېږي، دا خلق وایي قرآن را سره نه مني، دا خلق وایي دین را سره نه مني. خلقو ته هغه خبره کوه چې د ده په ګټه وه، هغه خبره وایي مور ته کوه چې د ده په تاوان وي،
او موږ هغه اسلام منو چې ګټه مو پکې وي، هغه اسلام نه منو چې تاوان مو پکې وي. دا یاد وساتئ. څه مې درته ویل؟ هغه اسلام موږ نه هغه اسلام منو چې ګټه مو پکې وي، هغه اسلام نه منو چې تاوان مو پکې وي. والله کې منو ډېر که دلته قرآنونه سره وکړو قسمونه چې نه قاري صاحب ولا ته زیادت کوي، ته څه شی کوي. نه 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 په اسلام کې چې د موږ تاوان وي په بغل کې ورسره تیریږو. داسې حقیقت ده. داسې په بغل کې او چې ګټه مو پکې وي بیا له هر چا نه مخکې ورځو، هر چا نه مخکې منډې ورخیستې وي، له هر چا نه مخکې مو منډې ورخیستې وي. زه تاسو ته د موږ دغه عام مسلمانان نه دي یو حق یې زه غواړم چې بیان یې کړم. دغه عام مسلمانان که چیرې دغه د پښتنو علما دي په ټول پښتانه درته یادومه، ما ته مهم یو قوم یا یو ځای نه ده. خیبر پښتونخوا نه راواخله، افغانستان پښتانه، دا ټول پښتانه دا علما د ما د الله په ذات قسم وي او دا پیغام کشکې در سره نشر کړي. دا پیغام د خیبر پښتونخوا پښتانه چې څومره دي، د افغانستان پښتانه دغه ټول چې څومره دي او په دې منځ کې چې څومره اقوام دي، دوه میاشتې چې د دې قوم علما په دغه مسائلو باندې بحث وکړي، د الله له ویرې نه د اسلام د مبارک دین احکام دغه عام و غیرتمنو مسلمانانو ته بیان کړي. د ما د الله په ذات قسم دغه عام مسلمانان به له ملا نه مخکې دین ته منډې وروهي او عمل به ورباندې کوي. بالکل له ملا نه مخکې بیا به د موږ عام مسلمانان چې په دین کې ګټه وي او که نه وي بیا به دا دین مني. بشک د موږ د عام مسلمانان اوس داسې جوړ شوي دي چې په دین کې ګټه وي مني، چې په دین کې تاوان وي هغه نه مني. چې په هغو کې اول د ښځو د میراث مسأله ده، د خور او د لور د میراث مسأله ده، د نکاح مسأله ده، د بدي مسأله ده وغیره وغیره، د هغو د حقونو مسأله ده. چې کومه ګټه مو پکې ګوري. اوس موږ لور غواړو چې په 10 لکه او 15 لکه یې خرڅ کړو، غواړو یې که نه غواړو؟ بالکل خالص پیسې ورباندې واخلو، لور خرڅ کړو، کور ورباندې جوړ کړو، لور خرڅ کړو، موټر ورباندې واخلو، لور خرڅ کړو، په بدی کې ورکړو. دغه کې موږ بیا دا ګټه غواړو. لور والا نعمت ده. عمر جانا افغان صاحب، بابا عبدالرحمن صاحب، لور والا نعمت ده، په خدای نعمت ده. خو 15 لکه چې خرڅ کړو نعمت ده. ښه اوس که دغه لور او خور راسي او د پلار په میراث کې حق رانه وغواړي بیا څه شي ده؟ بیا د خدای غضب ده، بیا یو ډکې هم نه غواړم. بالکل بیا څه شي ده؟ بیا د خدای غضب ده. ها بیا غضب ده. خور او لور لرې کړه ده. خو چې کله خرڅوم پیسې ورباندې اخلم، مهر او ولور ورباندې اخلم، بیا نعمت راته ښکاره کېږي. خو چې کله په میراث کې، په نکاح کې، په علم کې، په دې کې حق رانه وغواړي بیا غضب ده. نه 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 چا ویل چې لور رحمت ده، خور رحمت ده؟ چا ویل؟ بشک نو په دغه مسائلو باندې که د موږ علما له الله نه وډارېږي، په اتفاق سره 15 میاشتې وخت په دې مسائلو په دې باندې بیان وکړي او دغه رواجونه چې د مسلمانانو په منځ کې دا ورته په ګوته کړي چې ای پښتون قومه دغه رواج له اسلام نه مخکې د کفارو رواج ده، دغه رواج له اسلام نه مخکې د قریشو رواج ده، دغه رواج له اسلام نه مخکې د کفر رواج ده، دغه رواج اسلام لمنځه وړی ده، دغه رواج د اسلام لمنځه وړی ده، دغه رواج د ناروا ده، اسلام ناروا بللی ده. د ما د الله په ذات قسم د مسلمانان بل هر چا نه مخکې عمل ورباندې کوي. لکه د موږ مسلمانان داسې را مختصوي دي په دې دغه کې، دغه د موږ په دې ژوند او زندګي کې داسې را مختصوي دي چې اوس فقط په اسلام هغه اسلام منو او عمل ورباندې کوو چې ګټه مو پکې وي، هغه اسلام او دین نه منو او نه مو عمل ورباندې کړی ستاوان مو پکې وي. بشک نعره تکبیر الله اکبر ولله الحمد. الله اکبر. السلام علیکم قاری صاحب محترم ټولو ملګرو ته وعلیکم السلام ورحمت الله. دا خبره دوستانو لیک را باندې زیاته سو په بخښنې سره دغه خپلو ابابیلو مؤمنانو مسلمانانو ته وایم، ګوري مسلمانانو د ما دا خبرې که دلته یو 15 مسلمانان را سره ومني
په الله قسم دا ماته له دنیا او څه شي په دنیا کې د دې ما دپاره بهتري دي. الله راسي په دې موږ تاسې عمل وکړو که رښتیا د رسول الله امتیان یې سپورته کوي ګوته داسې چې په دې خبرو به موږ عمل کوو. ان د شاء خور او الله. د نور حق به چې څنګه دین او قرآن پیغمبر ورکړی ده رواج به له دین نه قربانومه او دین به له رواج نه قربانومه. پورته کړي ګوته. بشک اول نمبر به زه در سره یم. الحمدلله. داسې کشکې ویله چې اول ډوزه به زه وویلمه. بالکل قاري صاحب پښتانه خو په ډوزو کې اول نمبر دي. تر دا مذهب وګرځېږم تر دا مذهب وګرځېږم. ښه افغان صاحب ولا په خیر. قاری صاحب زه خو کلک ولاړ یم او انشاءالله حق به مې ادا کړی یم ده. نسته راباندې الحمدلله نسته راباندې. قربان دي سم الله دې وکړي. دا بل بابا عبدالرحمن صاحب خو هغه بیچاره خو عطا خان صاحب الحمدلله اوس نه مې تقریبا اول ور دا کار ما کړی ده. الحمدلله ماشاء الله. د غړو زمار مخلوق په دې کمنټونو کې هم ګوتې راته پورته کړي دي په خدای. په دې کمنټونو کې هم ګوتې راته پورته کړي دي چې والا ته ورسه ګوري د تاسو د الله په ذات قسم وي شریعت به له رواج نه قربانوي او که به رواج له شریعت نه قربانوي. رواج به د شریعت نه رواج د قربانوي. شریعت نه قربانوو. ان شاء الله. پښتو به له شریعت نه قربانوي او که به شریعت له پښتو نه قربانوي. پښتو به د شریعت نه قربانوي ان شاء الله. الله الحمدلله. یا رب ما خدا خبره تر دوی ورسوله تر باندې شاهد سه یا رب. او دوی ته مې وویل چې الله ته په اول سب کې په لمانځه باندې ولاړ یې چې د خور لور حق دی وخوړل. په خدای قسم ای رب د تا په ذات مې د قسمي چې دوی به ته جهنم ته رسوي. دا د تا قرآني حکم ده دا شرعي حکم ده یا رب دا مې ورته ورسول. یا الله ته را باندې شاهد سه دغه خلقو خو وعده را سره وکړه یا رب العالمین چې خور و لور دې ته به حق ورکوو په میراث کې په نکاح کې په تعلیم کې وغیره وغیره. نو دغه عامو خلقو را سره ومنل د ملایان بیا را سره ومني که بیا نه ومني. دلته خو قصه خرابه ده نه. قاری صاحب کمنټ والا در سره تحقیق کوي بعضې 2 ګوتې جګوي بعضې 3 بعضې 15. چا چې 2 ګوتې جګې کړي هغه وایي چې 2 ځلې د خدای په غضب اخته یم. او چا چې 1 جګه کړي هغه وایي چې 1 ځلې د خدای په غضب اخته یم. دا به په دې به مون پوهه کړم. ګوریا دا ګوتې چې ما در باندې پورته کړه د دې مطلب دا نه رسېدل تر ډوزې وویلې یا دا خپل ځان ته د متوجه څه قربانه کړي سم دا خپل ځان ته. الله اکبر. بشک خپل ځان ته د متوجه څه دا فیصله نن دی رب دا حکم ممنه سه ای ربه په دغه حکم باندې به دې زه عمل کوم. د ما سې پلار د ما ورور د ما نیکه شریعت و اسلام تر رواج قربان کړی و. ای ربه زه به دغه د پلار او د ورور او د نیکه رواج به تر اسلام قربان کړم. بالکل ان شاء الله. تر څه شي تر اسلام به یې قربان کړم. خو دلته تاسې وګورئ ډېر داسې خلق دلته له موږ سره سته والله که اوس هم د اسلام حقیقي منلو ته تیار وي. بالکل هغه د کلیسا مزدوران دي نه دي ورته منافقین دي. او د کلیسا مزدورانو یو ډز در باندې کوم ولا کې پرېږدم. عمر جان غوږ مهرباني قاسم محترم. دا د کلیسا مزدوران د اوسو دلګان نه دي. دا د اوسو دلګان دي ته خوشاله دي چې دغه ښځې فقط د بل خور مور د باندې راوځي او دوی ورته ګوري او ډبل ټیپ ورته وکړي او دا شا مخ ورته دغه کوي. دا دغه د اوس مخلوق بالکل د اوسو دله مخلوق ته سوی چې هغه خور ته د حق لور ته د حق د دین او د اسلام او د قرآن نه دغه سره د کار نشته. که تاسو خیال کړي د اوس په د تعلیم مسأله د په افغانستان کې د زنانه و الحمدلله په هر ځای کې مدارس ته تعلیم سته. خدای جل وعلا د نورم پسې آباد کړي او دا بعضې مشکلات چې د الله دې حل کړي. امین. که تاسو خیال کړی وي دا د کلیسا سپي پرېمنځونکي دا مزدوران دغه سپي پرېمنځونکي د اوسانو دلګان دغه ټولو دا خبره راپورته کړې وه چې تعلیم د دې زنانه و که نه وه. بالکل قاري